چې روح پکې په خشته فوم کې بستر کې پروت او بالښتونه ورته پراتو ایر کنډیشن ته پروت او پکې وته چالو دی او چې روح دی وت هغه معمولی غونډه کفن کې نه وته تولشتا نه وته بسترشتا په کټ کې وته پوزکی جوړې چې جنازې ته وړي د پوزکی د پاسه دی په نری غونډه کفن کې پروت دی نه بستر هغه عزتمند چې نیمه غنټه یا 2 غنټې مخکې جمع دیو نو فوم ته پروت بستر وتعالى پرتوا او چې 2 غنټې پس ساده ودلا نو په پوزکی د پاسه پروت دی نری کفن ته تاو دی بالغ نشتا او هغه خپل اعلی قیمتي کټ کې مقبره ته نوړي د جمعات نو د جنازې کټ ولا راوړي د جنازې کټ کې واچي او مقبره ته اوسي بیا چې قبر کې واچي الته غدې نشتا بالغ نشتا بستر نشتا خور کې پریوت بالغ د خور دی دا ولې روح پکې نشتا پتاو لګی چې اصل روح که روح پکې وي عزتمندمو قدرمنمو خلق هم قدر کو پکې مرتجالو ایسی مرتجالو چې روح دی ودا ټولې د دنیا ختم دغه رنګرونو د دې دنیا یو وجود دی جسم یې یو روح دی کدا روح پکې ودا کائنات دا دنیا دا زمکا اسمانونه به جمع دی وي عزت به وي قدر به وي د الله پنځ د مخلوق پنځ او کاغه روح دی ودا دا عالم او کائنات به مړ شي لکه انسان نه چې روح او مړ شي دا کائنات به مړ شي د اسمانونه به مړ شي زمکه به مړ شي انسانان ارڅ خطر اوس د دې دنیا د انسان روح مونږ پیژنو یو پټ لطیف غوندې شی په دې وجود کې پټ پروت دی الله ته خبر مونږه پستر غنینو او د دې عالم او د دې کائنات او هغه روح څه شی دی چې هغه پکې وي جمدی وي او هغه پکې نه دا بمړ وي هغه د دوه جهان مبارک سردار منتخي فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر سوچ په مقدس مکه د الله نوم یادېږي د الله ذکر کېږي نو دا کائنات او زمکه او اسمانونه او دا دریابونه او دا اونې بوټي دا به جمدی وي او کله الله نوم د الله ذکر ته ختم شو دا کائنات او اسمانونه او زمکه دریابونه غرونه دا به مړ شي روح د الله نوم دی روح د الله ذکر دی چې غوي جمع دی چې غني قیامت براشي الله ذکر ختم الا به قیامت راځي چې په مقدس مکه الله نبی لیکيږي او د الله نوم چې ترسو یادېږي قیامت بن راځي قیامت څه ته وایي الله نوم او روح دی هغه تی وت بس دا کائنات مړ شو حدیث پاک کې راځي قران کې راځي چې دا غرونه بلکې د مالوچو په شان والوزي دریابونه ختم اسمان به ټوټه دړې وړي شي زمکه به ډکرې شي دړې وړي بشي ار سبا تسنس شي په مخ د زمکه انسان حیوان هیڅ شی به پاتې نشي ټول بره زریزه بشي زریزه هباء منصورا قران حکیم کې الله فرمایي فجعلناه هباء منصورا لکه دروازه چې کولوي او دا د انوار د شعاعات ته بګخاري داسې نرینه داسې ذرات ته ښکاري چې انوار د دروازه سره کولو کې بالګوري کنه دا نرینه ذرات ته ښکاري دا ټول ارسه دغه سي واړه زری شي په سترګو باندې ښکاري ولی روح پکې ختم شو حدیث پاک کې راځي د هر شي روح شته غوري چې روح پکې وي جمع دی وي چې دی اوت مړ وي وي دا روانه او بل الله ذکر کوي ورته الله یادای او چې کله قدرت دی د الله ذکر بن شو چې د الله ذکر بن شو سموده پس هغه بس خاشي بیا بین کوي دا جامع چې د موت اغوستي دي دا د الله ذکر کوي ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله قران کې فرمایي هر شی د الله تسبیح وي د الله ثنا او صفات او پاکي بیانوي او تاسو په نه پوهیږئ قران کې الله فرمایي دا جامع سره الله ذکر تسبیح کوي سبحان الله الحمدلله وي او چې کله د الله ذکر بن شو ښه شو خیرنه شو دوی بقي انځ به الله ذکر شروع کوي په دریاب کې کبانم الله یادای او چې کله د الله نوم بند کړو د ښکاری په جال کې بند کړي په دې هوا کې د مارغانم الله یادای او چې کله د الله نوم بند کړو ښکاری په جال کې بند کړي شین بوټي الله یادای او چې کله د الله نوم بند کړي به اوچي چې اوچي د الله نوم بیا نه وای دا بیا ختم بن شي نو پر کائنات کې د الله د نوم لکه د روح غوندې تاویږي راځي دا د کائنات او ساده د روح دی چې ترسوي جمدي اچي نیمړه وای سينسدان وای د ازمه کمال اټینګه کړی دا دنیا په ما آباد ده کله ما ساينس ني دنیا بروانه زمیدار وای نه یرا دا ارسو په ما جمع دي کله ولا غلاو نه کرم او دا خلق ډوډۍ نه خوري جون به ده کوي باغوان وای نه دا خو زول را قسم میوه باغونه ورل کرم او خصمانه یې کوم دا نه کوم پته شروع کار نه کیږي الته کارخانه والا وی جامه ولا ز جوړو بجلی ولا زور کو کټو به سره ولا ز تیارو کله ما خدمت نه دي جمع دي نشي پاتې کېږي مو وایو قمقلو ټول دروغ وای دا ټول دنیا اسباب دي اصل د دنیا آبادی د الله په نوم او د الله په ذکر ده کله الله نوم او د الله ذکر کیږي ساينسدان بم جمع دی وی ډاکټر بمی کارخانه بمی زمکه بمی اسمان بمی او کله الله نوم بن شو نه بری را ساينسداني نه به انجینری نه به زمینداری نه به باغوانی نه به مولای نه به امین نه استاد او نه شاګرد نه غره نه زمکه خبره کم لاله دا الله نوم ده دا الله ذکر لاله ورنو یو مثال درکو سړی چې کور جوړی چاله جوړی د خپل ځان د اوسېدو لپاره دې نه جوړی چې ماشي پکې ګرځي مچان پکې ګرځي مګي پکې ګرځي
دې له سکور نه جوړي دا پکې اسی به سوسيږي دا خو ستاسو برکت چې ته پکې نو ماشين پکې دي مچانم پکې دي پټي دا نه غوړديږي هغه مرغه هم راځي هغه پړوله منګه کانو امراضي پکې سوري مړي جوړې کړې دي ستاسو برکت دلته جون تیری چې ته پکې څو مګوله منګه کانو نه کورونه نه جوړي او چې کله د انسان جون په یو کور کې ختم شي دلته نور نو سم نو بیا هغه کور پرې دي روانه یې روانه کې ختمې مګوله نه پرې ماشو نو مچانو نه پرې دي چې ته تاسو پکې اوسېږي نو آباد به تاسو چې ته نو اوسېږي نو دا ماشو میګو مچانو کې شوګان له کورونه نه پرې دا راځي چې مسلمان په مقدس مکه یو الله وای دا مقدس مکه بابا دي دا کافر بم سره اوسېږي دا د کلمو منګکانو دا مارانو لړمانانو د مچانو په شکل خلق دي ستاره برکت او دا جون تیری او چې مسلمان ختم دي د الله نوم ختم شو دا منګکانو دا لړمانانو خماران کافر به الله پرې نه به یو سات بس مقدس له روانه وي نو د دې روح د الله ذکر دی الا بذکر الله تطمئن القلوب او چې څومره د الله د نوم یاد هغه مر بستا په لکه خوشالي راځي عبادت الا عبادت چې الله یاد کړي دې موږ کې او دا الله د رضا لپاره کې نامو لري قبليږي روزه چې په دې خیال اذا به الله خوشاله کوم ثواب شته حج په دې خیال کې چې الله په خوشاله کوم ثواب شته زکات په دې خیال ورکه اذا الله فرض دي چې الله په خوشاله شي د عبادت کې ثواب پکې شته او کله الله نوم د عبادت نه او رسم ته جوړ شي موږ د الله لپاره نه کې وبال اثر واجب شو زکات الله لپاره نه ورکه خلک چې وجري زکات ورکي مالدار دې پیسې وسره شته مصیبت شو حد دې نه کې چې الله خوشاله شي چې خلک راته جي سي وي روزه دې نه چې الله خوشاله شي چې خلک وجه خروجونی ولا رونو هغه عبادت پاتې شو چې عبادت کې الله نوم نشته الله ذکر نشته رسم شو اسه یو رواج غونډه شي شو او دا زمونږ د عام معاملات چې موږ تجارت کوو په دې خیال یو سړی دکانداري کوي او تجارت کوي چې د حلال رزق وګټم د خپل ځان او د خپل بچو د خپل خزه گاونډیانو سم پکې حکم ده مزدوري سم پکې حکم ده نو ګور عبادت شو الکه پټې کلم غنا په پکې چې مارغان به مخري مرغه او زبې مخرم زما بچي به مخري او زکات هم پکې ورکم ورستا د دنیا د کاروبار عبادت شو یاره دا تعلیم کوم زما نوکر شم ځان له تنخواه ګټم هغه تنخواه په خپل ځان او خپل بچي او حلال رزق بګړي عبادت هم پکې کوم گاونډي سره هم خصوصي کو زکات صدقه خیرات هم پکې کوم هغه نوکری او هغه تعلیم د عبادت شو نو که په عبادت کې د الله ذکر نه د الله یاد نه دا رسم رواج شو ثواب نشته او که د دنیا په کارونو کې ځان سره الله یاد کړ دا غیر عبادت جوړیږي نو اصل چیز نو د الله نوم دی ګوره او ډېر حضرت موسی علیه السلام الله نوم او که څوک الله الله وای که څوک سبحان الله وای که څوک الحمدلله وای او چې الله په یادېږي د قرآن شریف تلاوت کې دا ټول ذکر دی او آسان ذکر اذا مونږ په جبه وایو لا اله الا الله حضرت موسی علیه السلام د الله ذو جلال نه تاسو په وای ما ته یو تاسو شیخ آیا کله به تاسو درنږدې شم وای دا کلمه لا اله الا الله وای لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته لا وای او ته وای پروردګار دا ټول خلک وای ما ته داسې شو چې بل څوک نه وای او زه وایم وای اے موسی دا زمکه اسمانونه دا ټول دنیا د تلې په یو چابړي کې واچي او دا کلمه د تلې په بل چابړي کې واچي د ډول نه دا نه الله نوم کې عظمت لوی ده او حدیث پاک کې راځي حدیث به تعقیب ته وای د قیامت پر ورځ یو سړی دی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي سلور نیمه شله دفتر به داغه د ګناه ډکی یو کم سل دفتر به داغه د ګناه ډکی او یو دفتر به دومره وی کرا خوري کې نو د ځمکه اسمانونو بډه کېږي دا یو بدونه او دا به یو کم سل دفتر وي دا به د ګناه ډکی یو دفتر به د نیکوږي نو چې دا نیکی او دا ګناهونه ولا پتل کې ورواچي نو ښکارا خبره ده نیکی یو دفتر دی او ګناهونه یو کم سل دي ګناهونه به درانه شي او نیکی به سپکش اعلان به وشي چې دا سره جهنم ته روان جهنم ته روان چې جهنم ته روان کی او دې سمند لار شي رب العالمین به فرشتو ته حکم کوي دا سړی واپس راوګرځي چراوی ګرځي یو فرشتہ بوله ورا کوټه باندې کاغذ ورکی وای دا یو را کوټه نیکی ستا پاتې ده دا ټول نه پاتې شوی ده دا واخله او دوباره لاړ چې دا ټول د لبیو کی او دا نیکی نه پاغه نیکو کې واچي دا چا درکړه دا الله راکړه دا ستاره راکړه دا ستاره دا وړه نیکی راکړه رب ما هذه البطاقه رب دا را کوټه کاغذ څه شی دی دا کوټه نه غوندې یو ګوته کاغذ الله نوم چې بلیګری شوی خو دا ګوته رب نه را کوټه دی دا کوټه نه کاغذ او دی خواته یو کم سل دفتر د ګناه دا خو ډېر معمولی غوندې شی دی یاره یو ځل قرآن باندې اواز وشو چې فلان کې د فلان کې زوی د جهنم ته ځي نو اوس به بیا زما ګناهونه او نیکۍ ته لیرې کېږي دا پوټې کاغذ څه شی دی نو بیا به زما متعلق اواز کېږي چې فلان کې د فلان کې زوی د جهنم ته ځي دا خو بیا رسوایي ده وینا لا ظلم اليوم ظلم ورځ نن نه ظلم به نه کېږي دا دنیا نه چې ظلم نه کېدل ظلم نه کېږي واپس چې دا راپورټې نیکي درله ترو جنازلونه به دې واپس زړه به نه بیا به ولا هغه څلور نیمې یو کم سل دفتره د ګناهونو د تلې په یو چاپړي کې واچي او هغه یو دفتر به ولا تلې په بل چاپړي کې واچي ګناهونه بیا ځان لري اني کیس پکړه دغه پټې نه کاغذ برو باسي هغه به ولا دغه نه کو په هغه تلې کې ور واچي نه کې به درنی شي او ګناهونه به سپک شي
وختي په आवाज د دوزخي شوی اوس په आवाज د جنتی وشي فلان کې د فلان کې زوی هغه د جنت ته روان شي دی به خوشاله شي وای د لوی غم نه خلاص شو اوس الله نه غوړي یو شي پټ نه دی خو الله دې پټې نه کې قدر درته کوي یو شي الله نه پټ نه دی دی به وای رب یا رب دا پټې نه کاغذ وسه شي دی خو د ما ټول مصیبتونه او غمونه عذابونه ختم کړل او د جهنم نه به بچ شم د دوزخ نه بچ شم جنت ته پیدم الله به فرمایي دا زمانو الله دا الله نوم ولا ذکر الله اکبر دا الله د نوم نه لوی څه بل نشته دا د الله نوم دا الله دا نوم کده تل په یو چابړي کې واچي او دا زمکه اسمانونه غرونه او دریابونه بل چابړي کې واچي دا الله د نوم نه درېږي خدای الله په نوم کې وزن یو کوته به الکه دا الله نوم کده تل کې چې مده وزن نشته نه نه دا ظاهري وزن نه څومره چې استاف الله یقین ایمان زیات وي اخلاص زیات وي هغه مرکه دې په دې کې وزن پیدا کیږي دغه طاقت به پیدا کیږي وزن به پیدا کیږي د الله د نوم سره هغه محبت او مینه تعلق به برابر وي اخلاص به پکې برابر وي نو چې تا پکې خپل اخلاص برابر کړه الله په نوم یقین برابر کړه الله سره خپل جوړ برابر کړه الله د نوم سره دغه وزن پیدا شو به د مقابله ګناونه نشي کولای اګه دا څنګه نو کې وزن نشته زمارو الله نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې صحابي نوم یې یو صحابي د نبی رسول الله په زمانه کې او جوان راکوټ لري خدای دې ما دې خبرې راشي هغه نوم یې مکه مکرمه کې مسلمان شو چې مسلمان شو جناب نو پلار د کور اوسته او جامع دې اوسته ورونډه کمیس او پرتګي دې دوه اوسته ته مسلمان شو په دین دې پرې خو کو نه بارو شو دا مور دې الحمدلله مور په پلار ته ولې چې دا مسلمان دې راګیر کوي واه نو ویم واه او برمنده کې د کور نه اوسته د مور په لګون رحم راغی د مور د پلار نه پټ غوندي او صادر ولا راوړل کور وی ورته پټ دا کور نه کوم شاله دې بربند بیا بچی دې صادر ور دا کوټه صادر او د پمن نیم کلمې دا نه لاند اورته په پټ او دې په یو ګور واچو او نه اعلان د مکه مکرمه نه مدینه شریفه ته ورسه نبی عليه السلام په اړه وې دا جمعه خله کې بناستو او ذکر به کولا لا اله الا الله لا اله الا الله د جمعه ذکر کې بناستو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی عليه السلام ته فرمایي الله رسول دا فلان دی ریاکار نه چې جوړ کړی جمعه په خوا کې ناس خلکو ته ذکرونه اوري لا اله الا الله اوازونه په زور کې دا ریاکار نه دی لبن کا پټ دی وای نبی رسول الله فرمایله عمر دا ریاکار نه دی دا الله سره مینه ده الله خو دې کړه الله نو مینه ده ریاکار نه دی بس وجه نبی رسول الله د خپل مبارک نه فضل چې ریاکار نه دی او دې الله سره مینه لري او ځکه الله یادی الله نو مخري لا اله الا الله 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 نو جناب بس بیا صحابه وغیرہ نه د تبوک په غزا کې لشي مرشو چې مرشو نو نبی رسول الله د شپې خاو جنازه د شپې شو چې کله خاو کنه نو د دوالو جهان مبارک سردار په خپل ولا قبر ته کوشي اوس قبر ته د خپل زوی د پلان نه کوي په خپل کوشو او حضرت ابوبکر او عمر ته وی تاسو دیونی سي مال راکې اکابر صحابه نو حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دوار ونیو یو د لخبونو بل د سره طرفنا او نبی عليه السلام دې ورکوستو او نبی عليه السلام مبارک په خپل دوالو کونډو د پاسه کې خاو او غیر کې ونی او په حد کې خاو او دعا وکړي نشنا دعا وی الله دا زما د صحابي پلان کې دې کنه زه دې راضی ما الله زه دې خوشاله ته خوشاله شه زه دې راضی ما زه دې خوشاله الله ته خوشاله شه یو صحابي سره نبی عليه السلام دا چنه کړ چې په خپل زنګونو مبارک دې خو دي الان کې ویل جلیل القدر صحابه کرام فاسبي او بیا په خپل په خبر کې بلحت کې په خپل مبارک لاسونه خو دي او بیا دا دعا وکړي الله زه دې راضی زه دې خوشاله الله تم دې راضی شه دې خوشاله شه دا هغه ذکر برکت حدیث پاک کې راځي هغه خلک چې الله یادوي او هغه انسان چې الله نه یادوي د دوه مینس کې داسې فرق لکه جمع دی او مړی په دنیا کې جمع دی او مړی څونه فرق دي ماته وخت به جمع دي څومره عزت څونه قدر د مړی سي دا رنګ د ذکر چې څوک الله یادوي ذکر کوي د الله د فرشتو په نسبت قدر او چې څوک نه یادوي د الله د فرشتو په نسبت قدر نشته یو حدیث پاک کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې کله ذکر حلقه ولګي او خلق لګي او ذکرونه کوي لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله دا ټول ذکر دی الله نوم په کې راغی دا ذکر دی یسوع دا ذکر کوي الله په فرشتو کې رب العالمین فرشتو باندې فخر کوي چې تاسو خو چې انسان نه پیدا کړو او دا یو حدیث کې راځي چې دغه خلکو ذکر کوي صحابه نبی رسول الله په دامن کې کېناست څه کوي وی الله یادو وستاسو دې قسم چې الله یادوي وي د موږ قسم چې الله یادوي خو قسم په دې وجه درنه کې د پتالو شکیوما د تهمت مو در باندې او تاسو سره کېناستم او سره جبرئیل علیه السلام راغی اگر تاسو وي چې دغه امتیان چې الله یادوي نو الله په دوی باندې په بر فرشتو په سبونو کې فخر کوي تاسو خو وي چې دا انسان نه پیدا کوا دې بقدونه کې ویلي بتوي هغه غړي لګیاري جمعه کې ما یاري جمال ذکرونه کوي الله تاسو په برکت په فرشتو فخر نه کوي زمارو ذکر
د لا اله الا الله یا د الله نوم یادول دی باندې لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. حدیث کې راځي چې همیشه په خپل جبه لمده وساته. موږ نن ټول ورځ په غیبتونو جبه ستړي کړه، تر دې غیبت په کنځلو جبه ستړي کړه، لګیاوي د سیاسي بحثونو باندې جبه ستړي کړه، د بل سپک او خپل اخه په دې مدان جبه ستړي کړه. الله لپاره تسبیح پیدا کړه، په 50 روپے 50 روپے جوړه تسبیح ملوي او الله په یاد کې الله یاد کې قسم د دنیا بمخي اخرت بمخي. د دنیا دا ټول خبره د قیامت پر ورځ په استومانه غوړي او ګوري چې د الله ذکر دې پړ کې کیناس الله زړه مطمئن دي. ما ته وختي وي هر څړي راځي راځو خپم مال ډېر خپم بچی شته خپم کارخانه شته خپم ته الله نه یاد. عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه څومره به بزرګ شوی لوی وجود الله زمانه بزرګ لنګر به چلیږي او داسې لنګر به چلیږي چې وي په یو درستخان په یو وخت کې بلس د 12 د میلمانو داسې لنګر به چلیږي. لزر 12 وسال وړه خو لزر 12 ما خان وړه خو سنجر بادشاہ دی هغه مرید دی ایو زراره چې هغه داسې یو قتل دی میلمانو ته بدل دا ټول د میلمانو ضروري چې پوری دا عبد القادر جیلانی رحمه الله پیر سے لنګر جوړه دی او دا کومه موږ ته پته نه دی کومه لګیا دي دا مریدان او شاګردان او دا ډوړې په خیو به خلک راځي خوري لکه دا چې لزر سار او لزر ما خام نشل دې زره کسان دروازه ډوړې خوري دې خو بلا پیسې پکار دا خو بغیر پیسو نه کیږي دا خو ډوړې پکار دا غنم پکار دي. نو چې لیک خپل علاقې ته لاړو نو یو صوبه ود نیمروز دا کله موږ صوبه سرحد یو لوی صوبه غونډه صوبه د عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه لنګر ته وقف کړه. ویره دې صوبه چې څومره مدد کټیکسونه دي یو کړه دې غله دا او کړه دې نور مدد دي دا ټول به د پیر صاحب لنګر ته وقفي او دا لنګر به چلی او یو خط یو لیکي یو رقعه لیکل یو کاغذ لکه ځای د انتقال یا اسلام لیکي کنه دا خبر مضبوطه شي دا څنګه یو کاغذ لیکه او کاغذ جیلانی صاحب عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ته ورلیکل او باقي کې به لیکلو چې ما ستاسو لنګر وکړه او ډېر زیات میلمانه دي او دا غي څه بندوبست وکړ دي. نو ما دا چلو چې ما د دې ټول د نیمروز غونډه صوبه ته وقف را استا شو دا په خپل لنګر کې چلاو چې عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ته خط ورسېده نن زمانه سو کو زونو په خوشاله او غونډه صوبه ته ملو شو د صوبې ټول مال ملو شو بل دولت او سبسیډونه ملو شو هغه قاصد طبيب دلته کې یو چا دې علم راوړ نو دا خط په شابه باندې هغه خپل مرید ته یو دعا بادشاہ ته یو دوه شیرونه لیکل چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری. تو اے زمان مریدا د سنجر بادشاہ کستا د ته خو دیوال یو د نیمروز صوبه راکې کستا د ټول بادشاہ زما په دغه کې دومره سودای کنه دونه پټه سودا دا خو لا صوبه ټول بادشاہ نو په خوا دې بادشاہانو به تاج پسه او هغه تاج کې به تور پټه باندې دار خشتا ټول بخاري دا نو اس کستا د ټول بادشاہ زما په دغه کې ستمای د ټول بادشاہ نو زما قسمت ته الله داسې تور کې د کستا په تاج کې دا تور پټه پرته ستاسو تاج کې دا تور پټه پرته زما بخو زما قسمت ته الله داسې تور کې پر دې ټول بادشاہ مم ستاتمای او بیا وای زانګه کې یافتم خبر از ملک نیمه شب زانګه کې یافتم خبر از ملک نیمه شب ما ملک نیمه روز را بیان جون می خرم وې دکن وخت چې ما د الله تعالی سره ځان ذکر لري او د نیمه شپې الله یادو د اخیری شپه کې پاسما او د الله یادوم د الله ذکر کوم نو دا د نیمه شپې د الله د ذکر کوم خوان چې ما غشت لري کنه کوم خوان او دا غینه پس د نیمروز صوبه د یو اوربشه په قیمت هم نه دوی مطمئن دي خبر خلاصه زما زړه الله مطمئن ساتلی د نیمه شپې پاسم او الله کوم د نیمه شپې پاسم او الله کوم په دې زما زړه مطمئن دي نو ستاسو د نیمروز صوبه یو اوربشه په قیمت هم نه د الله ذکر کوه قسم دې زړه باندې خوشاله او کله الله ذکر نه کې الله یاد نه ساتي په خپل کې نه مال کې سکون نشته نه په دولت کې اطمینان نشته نه په بچو کې نشته نه په بادشاہ کې نشته یو ډېر سړی نو مې درته نه اخلم دغه زمانه شو یو د ناس ته مولوي صاحب سره د مونږ الله دې په خبر انوار نازل کی نو ولرانه ناس ته وته او په چې زه ډېر زیات خپه موضوع مې پریشان وګورئ چې دا راته مې چې ګورئ دا څه خبره نشته زما دومره په خواغه ټورسته وای هغه په خبر کې بچی دا پلان کوچ هغه زمانه کې نه زما دومره ټورسته دي او دومره موټر دي او دومره بزمکی دي او کارخانه مې دي مالدار زه مې مطمئن نه هر وخت به بچی مشته مال مشته نو تعالی راغلی مولوی صاحب چې ما د وظیفه یا سره توخه ارواح مې راخپي چې سملم د شپې ګولې چو بغیر د ګولې ما له خوب نه راځي ورو په خپل به دومره مال مې انو مې د تناقض مشهور سره کې نو مې د واقع تاسو هم پیږي خبره هغه چې هغه د وظیفه ولا دا وایا الله بل الله مطمئن او چې یو دوره د پاس مې اخبار وکړ
نو دریاب ته ځان غورځول اخبار لیکي چې پلان کې ځان دریاب ته غورځول خودکشي وکړم یاره ما وی واقعي چې په مال او په دولت او په کارخانه کې د زړه سکون او اطمینان نشته د زړه سکون اطمینان په دې کې چې بس قبلې ته مخکې جمعات کې کېنې یا کور په کټ کې کېنې یو طرف ته کېنې او د قرآن حکیم راوالي او د الله تلاوت الله ذکر تلاوت وایي د الله به ذکر یا کله نه د دې شي کولې تسبیح دې راواغشته او لا اله الا الله سبحان خوند لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله اسم نیوه الله 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 خبر رب یادو الله فرمایي چې ما څوک ځان له یادې کنه دوی دې ځان له یادو دې یادې او چې څوک مې پړل کې یادې ګن خلق ناس دې الله یادې الله ذکر کوي نو زید دغه انسانانو نه په غوړ ډله کې یادوم چې الله فرشتي دي او چې څوک ماته یو لښ را نږدې کېږي زه ورته یو غز ور نږدې کېږم او چې څوک راته یو غز را نږدې کېږي زه ورته دوه غز ور نږدې کېږم او چې څوک مال پیاده را رواني وي زه ورته په منډه ورځم الله فرمایي دا مطلب نه دی الله تعالی منډه وي نه دا الله تعالی د رحمت او انسان ته خوشحالي او رضا او سکون ته به الله ته ځان له ورنږدې کومه په دې ورته دا څوک چې مان الله خوشاله شي نو الله چې ستاسو په کې څومره خوشحالي دا غینه زیات بدن رب العالمین خوشاله شي درو الله یاد وي فجب هر وخت الله یاد وي دا دنیا دا فالتو غپې شپه خبر پرې ده وجرو کې بناسه د کاندې په غاړه بناسه د پټي په ګوله بناسه په خپل بیٹک کې بناسه او څوک د یو غیبت او څوک د بل غیبت قسم نه چې دا د قیامت پر وبالي دا بخبره قیامت پر يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا اے ایمان خواندانو الله یاد کې خو لګنه ډیر زیات یاد کې اذكروا الله ذكرا كثيرا ډیر زیات وسبحوه بكرة واصيلا او سحر ما حمد الله تسبيحات وای سبحان الله سبحان الله سارم وای ما ذکر وای ما خام وای ما سوتن وای دا الله کتاب بیان قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي بلال صہیب او سلمان دې خلکو د الله ذکر وکړ دا کلمې په الله کې کېنو رب العالمین ته کومه استجوړ کړ بلال حبشي واسمه واسوایو حضرت بلال رضی الله عنه صہیب رومي رضی الله تعالی عنه سلمان پردي غلامو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه غلامانو مریانو غریبانانو مسافر بے وطن او چې الله دا نوم او کلمې په دازله کې کېنولا مونږه متدعاګانی کو صفته کو او قران حکیم کې الله صفات کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه چې الله د دوی نه خوشاله دي دوی د الله نه خوشاله او د مکه لوی سرداران ابو لهب څوک د پیغمبر علی السلام سکتر دي ابو طالب څوک دی د نبی علی السلام تر دې تر او پیغمبر علی السلام ما شمول کړی دي او دون خدمت د نبی علی السلام کړی دي چې درته نشم ویل دغه ابو لهب کافر مړ شو د پیغمبر علی السلام تر دې او دون خوشنګ ابو لهب د لمبي خاور د مخ په چمک او برق به د نبوت د خاندان سره او چې کلمې نصیب نشو لا اله الا الله نو جهنم کې پروت دی نبی رسول الله فرمایي په بخاری شریف کې یو حدیث راځي ابو لهب په جهنم کې پروت چا په خوب کې ولید وی ابو لهب الله سره سوپر وی جهنم کې پروت دی او یو کار یې کړی چې کوم وخت نبی رسول الله پیدا شو کنه دنیا کې د یو وینځه وسويبا هغه ولراله ورته وی سردار ستاره هغه مړ عبد الله زوی پیدا شو نو دی خوشاله شو د نبی رسول الله په پیدایش باندې هغه وینځه آزاد کړه ویځه په دې خوش خبره کې مې آزاد کړه نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم وخت زما په پیدایش د خوشحالي او غوښوي آزاد کړه نو چې دغه ټیم کلم راځي نو په قیامت کې دنه په جهنم کې دنه الله تعالی ولا براګو ته کې پیدا کوي هغه ور هغه وخت راځي ولی ځکه چې دغه ټیم د نبی علیہ السلام مبارک په پیدایش خوشحالي کړي او نور جهنم په هغه ویخ کې پروت دی غړندې به بری ابو طالب د نبی علیہ السلام مبارک تر دې ها تر دې مبارک نبی صلی الله علیه وسلم او د نبی علیہ السلام داسې خدمت وکړه چې د مکه کافر یو ځل راغله نبی علیہ السلام ته وې دا څو کجې دروازه دی منګه کدی پیسې غواړي د خلینو دیو بازي څومره پیسې په کاري مونږ ورکو کله چې د جنې خوخی نو په کم کور کې چې خوخی ګوتلې پکې دی ورکو که بادشاہ یې خوخی مونږ د مکه بادشاہ کو خو دې مهرباني وکړي د خپل دین او د شری پری دي زموږ د خدایانو بدر دینه وای ابو طالب نبی رسول الله راغو دا ټول سرداران د مکه ورسره ناس ویر واره یو نصیحت ده کو بس نور د قوم طاقت هم نشي لرلې ادم نشم لرلې قوم نه مالا په جرګه غلې او ټول مشران او ملکانان د راغلي د قوم او نور خپکیږي کستا جنې خوخی ګوته پېګدا کمال د خوخی د خلینو باسا که بادشاہ د خوخی د ټول مکه دی بادشاہ کوي او تعالی خپل دین نه منې کوي نه خپل دین چې علاوه قرآنی د خدایانو بل موای چې دا نبی رسول الله مبارک وای درکنه ودوی کاکا جی خیر دې تا نه خپکیږم ته مجبور یې د قوم نو خیر بس ته ما مرسته پرې نه پېښو ما الله کوي تا نه پداو او زما دې قسم پاندې کنه دا کلمه او دا ایمان او دا دین د خدای لپاره او د بادشاہي او د دولت لپاره نه کوم
د یو لاس کې راته د ځمکه کېږي که نه او په دا بل لاس کې راته د اسمانونه کېږي عمره دې کلمې نه به او ته تا نه خفه کېږم خیر دی کاکاجي که ته د قوم نه مجبوره نبي علیه السلام مبارک سترګو کې اوښکې روانې شوې چې بس کاکا هم رانه جوړ بس بیا شو او روان شو نو د ابوطالب ورته آواز ورکړ ویې واره دې خوا راشه دا نږدې شه وایي ته څه وایې چې زه به ستا ملګرتیا پرېږدم ستا دین جدا او زما دین جدا او زه خپل دین دې چلوه او د چا پلار کې کزوري تا ته دې غږو زه به دې ملګری دومره د رسول الله مبارک سره مینه محبت خو سپېره په قسمت کې ایمان نو چې کوم وخت مړ کېده ابو جهل هم ورته ناست دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم راغی عبدالله ابن ابي اميه دغه وخت کافر هغه هم ورته ناست نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي ای کاکاجي دا کلمه ووایه دا کلمه اخر وخت دی که بل څوک دې وخت کې وایي ممکن ده هغه نه قبول هم نه شي او که تا دې وخت کې وایي که نه نو زه به الله سره بیا ستا لپاره باقي جګړې کوم زه پیشه زما الله پیشه او دا کلمه ووایه ګورې مه کوه او که دا کلمه دې ونه وي کاکاجي قسم دې که دې بچ کړم ګورې د الله د عذاب نه نشم بچ کولی دا کلمه ووایه کاکاجي هلته ورته ابو جهل څه وایي وایي اخر وخت کې دا پلار نیکه دین پرېږدی عبدالله ابن ابي اميه ورته څه وایي ابو طالبه اخر وخت کې د پلار نیکه دین پرېږدی خطا دې نه کړي دوکه دې نه کړي ګورې او نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي کاکاجي ګورې که دا کلمه دې ووایي زه به د الله سره بس باقي باسونه به زه کوم الله سره څوک جنګ جګړه نه شي کولی خو الله سره هغه د مینې محبت چې الله معافی کا دغې نه په دې جګړو تعبیر کوي حجت به قایم وم دلیل به قایم وم چې زما تره زما مخکې کلمه ویلې وه الله به بخا او که دې ونه وي ګورې بچ کولی دی نه شم اخر وخت کې ابو طالب د خولې نه د ایمان کلمه ونه وته وایي د پلار نیکه په دین مرم د پلار نیکه په دین مرم کلمه نه وی قبول یې نه کړه او ساته یې وختله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پاتې د په ژړا شو وایي هغې پورې به دله بخښنه غواړم چې تر څو الله منې کړی نه یم هغې پورې به دله بخښنه غواړم او خپلې لارې مبارکې راواخېستې او په ټول وجود یې وله پورې کړې چې زما دا لارې در باندې پرتې وي چې الله دلته عذاب در نه کړي هغې پې پورې کړلې نو چې ده یا الله د ما تر وبخې ابو طالب خو بېایمانه لاړ که نه رب العالمین قرآن حکیم کې آیت ورته نازل کړه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بس پیغمبر یا مسلمان هغه به د کافر لپاره د الله نه بخښنه نه غواړي پلار یې کافر مړي نیکه کافر مړي رور یې کافر مړي زوی یې کافر مړي خو چې مسلمان نی کافر مړ شي دا وارث به ورله بخښنه نه غواړي دا به نه وي چې الله ته وبخي بخي نه الله بس د تره لپاره به د نوره بخښنه نه غواړي نو نبي علیه السلام فرمایي چونکې زما خدمت یې ډېر کړی دی ایمان خو یې نصیب نه شو نو جهنم کې خو به پروت دي خو زما دغه خدمت د وجې به د اور سپلی پخ وي نور عذاب به نه د اور سپلی به پخ وي او ابد دومره ګرمې وي چې مازغه به خوټ کېږي ابدونه ګرمې او که زه نه وي زما خدمت یې نه وي کړی لکان فی الدرک الاسفل من النار د جهنم لاندې اور کې طبقه کې به پروت و زما د برکت نه به د اور په یو چپه کې ولاړ صرف پورته به اور رسي مازغه به خوټ کېږي ولې نو کلمې نصیب نه شو ابو جهل عتبه شیبه سرداران د مکې ابو لهب ابو طالب ترونه د نبي علیه السلام او چې دغه کلمې نصیب نه شو د جهنم خشاک او بلال صهیب سلمان دا فقیرانو بې سر و سامان غریبانان مسکینان خو چې دا کلمې نصیب شو سرداران ترې نه جوړ شو شکر دی موږ له خو الله په زړه کې دا کلمې ښودې ده موږ مؤمنان مسلمانان ټول وایو الحمدلله ورمو په ژبه یې وایو فضول خبرې او فضول ګپ شپ پرېږدی هر وخت بس الله یادوي او دا تسبیح نه دي د تسبیح کې یو برکت دی هغې کې دی چې اصل چې تسبیح نه الله دې یېري خو که ستا په جیب کې تسبیح پرتې وي او هسې چابیانو پسې ملاس ورښکته کړه وګودرې ورسره وجنګېدې الله به درته را یاد شي دا تسبیح سړي ته الله را یادوي نو دا ذکر کوي لا اله الا الله د دې څه بعدې د ذکر څه نورې خبرې دي چې د موقع انشاءالله بل وخت به درته وکړو بعضې څیزونه داسې دي چې هغه په بعضې حالاتو کې په مسلمان باندې فرض کېږي ځینې څیزونه خو هغه دي چې هغه په مسلمان هر وخت کې فرض دي لکه مونځ شو روژه شوه هر ځل چې د رمضان میاشت راځي نو مسلمان به روژه نیسي د مانځه وخت چې کله راځي دی به مونځ کوي او بعضې څیزونه داسې دي چې هغه د یو خاص وخت سره تعلق لري لکه جهاد شو که یو خاص وخت داسې وي چې هغه راشي او یو مسلمان ته تکلیف ورسېږي نو د هغه په بل مسلمان رور باندې بیا جهاد فرض کېږي د شریعت او د اسلام د الله او د الله د رسول د وینا مطابق چې یو کافر د مسلمان په ځمکه حمله وکړي دې ته دفاعي جهاد بیا وایي په دغه مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی فرض عین داسې مثال لکه مونځ روژه که یو سړی بیا جهاد نه کوي نو د خدای په نزد بیا دی ګناهګار اوس هغه مسلمان چې چا باندې کافر حمله کړې ده او په چا جهاد فرض دی که دغه مسلمان د هغه کافر طاقت نشي لرلی
بیا دا هغه مسلمان ملک گاونډي بل مسلمان باندې جهاد فرض عین شو. که هغه گاونډي مسلمان هم طاقت نشي لرلی ناغي پس خوا کې چې بیا کوم مسلمان ملک ته باغی جهاد فرض عین شو، دې ته دفاعي جهاد وایي چې کله کافر په مسلمان حمله وکړي. اوس د جهاد متعلق د مسلمان دوه ګټې دي. یوه ګټه د کامیابی ده چې د کافر مړه کړي او په خپله غازي جوړ شي، د کافر غنیمت حاصل کړي، وطن ته وګټي. او دویمه فتح او دویمه کامیابی د مسلمان ګورې شهادت هم دی. مونږ ګټه دې ته وایو چې وطن قبضه کړو، مونږ ګټه دې ته وایو چې دشمن وتښتو. نه خدای او د خدای رسول دې ته هم ګټه وایي او دې ته هم ګټه وایي چې انسان شهید شو، مال ته لاړ، زوی ته لاړ، پلار ترې مړ شو، دا انسان هم د خدای په نسبت باندې کامیاب انسان دی. د احد په میدان کې د نبی علیہ السلام نه دواړه خبرې ښکاره دي. د بدر په میدان کې اویا کافران مردار شو، مسلمان 14 کسه شهیدان شو او کافران اویا مردار شو. لیکن ورپسې بیا د احد میدان چې کله راغی نو په هغې کې اویا کسان مسلمانان شهیدان کېږي. اوس دا څوک نه وایي او نه نبي علیه السلام دا وایي چې موږ شکست وخوړولې زموږ وروڼه شهیدان شو، نه دا څوک نه وایي، بلکې دغه شهادت چې د احد په میدان کې مسلمان دا ورسېد نو دا هم کامیابي او فتح ده. او دا ولې ته به وایې چې سړی مړ شي دا هم کامیابي ده؟ بېشک لویه کامیابي د الله رضا ده. لویه کامیابي دا ده چې د خپل مال او د خپل سر دا د خدای په دربار کې وقف کړي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. دا خپل نفس او دا مال دا د الله لار کې وقف کړي، نه غټه قرباني بل نشته. نو چې یو سړی خپل سر د خدای په لار کې وقف کړي، خپل مال د خدای په لار کې ویلي، خپل سر د خدای په لار کې ویلي، دې نه غټه کامیابي بل نشته. د مسلمان د پاره یا خو شهادت دی او یا د مسلمان د پاره غازی جوړېدل دي. دوه خبرې دي، یا غازی او یا شهید، دواړه ګټې دي. موږ دا جهادونه او دا منځونه او دا روجې او د سونه د اوړي روجه ده او دا د ژمي مونځ دی او یخې اوبه دي او ګرمې دي او دا د دنیا کار پرېږدو او دا د دین پسې منډې وکړو. دا څه لپاره؟ الله راضي کولو لپاره، بل غرض نشته. جنت ګټلو لپاره، الله راضي کولو لپاره او جنت ګټلو لپاره. او د شهادت نه نږدې لاره جنت ته بله نشته ده. چې سړی شهید شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شهید او د نورو مړو منځ کې یو بنیادي فرق دی. بل انسان چې مري د هغه جدا حکم، شهید چې کله مري د مرګ نه مخکې الله د خپل جنت او د جنت شړې وښیي. او د شهید وینه لا د ده د وجود نه د ځمکې سر ته نه رسېدلې چې الله دې بخلي وي. اساسانه خبره هم نه ده کنه، خپله وینه تویول او خپل سر د الله درکې وقف کول دا ګرانه خبره ده. سر نه ځنګل اسان کار نه دی، ګران کار دی. نو ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې د شهید وینه دا د مخ د ځمکې ته لا رسېدل، ځمکې مخ ته نه رسېدلې چې د خدای په دربار کې قبول ده او الله بخلي دی. او الله قرآن حکیم کې ارشاد فرمایي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کوم خلک چې د خدای لار کې مړه شو دي ته مړه مه وایه، دې شهیدانو ته مړه مه وایه چې دا مړه دي، بل احیاء ژوندي دي ولکن لا تشعرون، خو د هغوی په ژوند تاسو پوهېږئ. او بل آیت کې الله فرمایي بل احیاء عند ربهم يرزقون، دا ژوندي دي الله سره ناستې او روزي خوري. ګوره د خدای مېلمانه دي. فرحين بما آتاهم الله من فضله، الله چې دوی له کوم خپل نعمت او خپل کوم احسان او کوم اعزاز او اکرام ورکړی دی په هغې خوشحاله دي. دا ډېر لوی سعادت دی، ډېره لویه خوش قسمتي ده. ځکه خو صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین هغوی به په ځان نه پوهېدل د جهاد میدان ته به دنګل خپل سر نه به تېر